السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم واجد خان او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کہانی. ګرانو کتونکو، وفاق حکومت چې کوم دی یو ځل په غریب عوام، پاکستان چې څومره عوام دی په غریب عوام په دې باندې یو ځل بیا بم راوغورځولو او په 75 کالو کې چې کوم دی پټرول دومره اضافه نه ده شوې چې دا نن په بیګا 137 روپۍ لیټر دی ریټ سیوا کړو. زه خو دا ریانې ما دې نه مخکې مریم نواز، شهباز شریف، زرداری دې ټولو دا یوه چغه کوله، دا یوه ناره دی وهله چې کله د پیټرول ریٹ سیوا شي تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے. تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وزیر اعظم چور ہے یا عوام چور ہے. ابھی سے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. سلام. دا خبره څنګه چې هغې بسې دي خبرې کولې، خو دا په خپله دي عملي طور باندې دې ته جامه ور واچوله. عوام له چې کوم دي څومره دي مخکې پېټرول ګران کړو، دوباره بیا ګران شول. اوس په دې مارچ میاشت کې څومره پېټرول ګران شو، دوباره بیا ګران شو. دا عوام څه انتهایي ظلم دی په دې عوام باندې. عوام له چې کوم دی ریلیف ورکول پکار دي، عوام سره چې کوم دی اسانتیا هغې ته کول پکار دي، عوام سره چې کوم دی دوست دشمني نه کول پکار، بلکې عوام سره پکار دی چې موږ پیار او محبت وکړو. عوام له چې کوم دی موږ څومره ریلیف ورکړو، دې کې به زموږ هم فایده وي او د عوام د حکومت هم پکې فایده وي. او عوام به چې کوم د حکومت نه متنفره کېږي به نه، ولکه تاسو سبا ګیله کوئ چې عوام زموږ نه خفه دي. نو عوام په دې خبره خفه دي چې تاسو مهنګایي انتهایي زیاته یو سیلاب راوړی دی او ورځ په کوم د شي نه ګرانېږي، نو عوام به څه کوي؟ عوام حکمران خواهشانو کې مبتلا دي، لیکن دا غریبان خلک به څه کوي؟ کوم موټرسایکل والا دي، کوم د پرایویټ خلک چې څومره دي، دا کاروباري خلک چې څومره دي که نه، منسټران خو چې روز زموږ په 2-3 لاک تنخواه باندې کار نه کېږي، نو د دې غریبانو خو همدن ټوټل 40-50 هزار روپۍ دی. نو بس دوی به چې کوم د غریبانان به سواد ته به کېني، نو بس خیر به غواړي. نو موږ سره څه بل لار نشته دی. الله پاک زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله پاک زموږ د دې امریکې او د دې خلکو د دوستۍ نه موږ یهودو نصارا الله پاک وساتي. ځکه موږ هغې سره چې کله دوستي کوو، قرآن پاک کې الله فرمایي چې ولن ترضوا عنک الیهود ولا النصارى. د الله پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي دا یهود او نصارا تاسو نه رضا کېږي څو پورې تاسو دې دین تابعداري اختیار نه کوئ. نو موږ د هغې په چې کوم تابعداري اختیار کړې ده، عوام خپل حکمران په خپله عیاشۍ کې مبتلا دي، عوام نه خبر نه دی. نو سبا به چې کوم همدا عوام به چې کوم دی بیا دوی پسې راباسېږي به او د دوی په سر به چې کوم دی بیا څپېړه به وخي. د هغې نه مخکې چې عوام را صبر پیمانه راوچته شي، هغې نه مخکې حکومت ته پکار دي چې د هوش ناخون چې کوم دی والي. مونږ عوام خو چې کوم دی په خپله یې ګټو، په خپله یې خورو. مونږ چې کوم یې ګټو، زمونږ هغې کې چې کوم دی همدا منسټران، وزیران، دې له پکې کوم دی تنخواګانې ملاوېږي، پروټوکول هم ملاوېږي، پېټرول هم ملاوېږي، بنګله هم ملاوېږي، بجلي ګیس هر څه ملاوېږي. دې کې څه ویل غواړي؟ نو بس حکومت د خپل عیاشۍ کې مبتلا دی، هغې عوام له څه خبر دي؟ پکار دی چې په دې هم لږ کنټرول وکړي که نه؟ جی بالکل پکار دی چې عوام سره چې کوم دی رحمدلي وکړي او عوام سره په دې موقع باندې ودرېدل پکار دي چې عوام ستا د قوم چې ملک اساسه ده، فوج سره، ادارو سره ټول عوام ولاړ دي. نو د دې وجې نه چې کوم دی اول خو پکار دا ده چې دا کوم حالات روان دي چې د افغان چې کوم دی کوم مسله روانه چې دا مسله حل کړي او الله پاک زموږ حکمرانان نیکان راکړي چې الله پاک زموږ عوامو سره رحمدلي وکړي. ګرانو کتونکو، عوام هم ډېر سخت پریشانه دی، سخت غوسه دی، خو افسوس په دې خبره راځي چې पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा, आपने भी तो ये नारा लगाया था, जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। शहबाज शरीफ साहब, आपने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, आवाम को रिलीफ दूंगा. कहाँ है आपका रिलीफ? कहाँ है आपका रिलीफ? कम अज कम खुदा से डरो, एक ना एक दिन आप लोगों ने मरना है. अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? आवाम पे थोड़ा सा रहम करे. ये ख्वार और जलील हो रहा है. ये आपके जो है ना, इससे मेरे साथ एक बंदा खड़ा है, इससे भी बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. पख्तो गिराता हुआ है खाना कहते हो तुम जज्बाती शेवी सवाल वाड़े पेट्रोल जे कम ने 137 रुपए लीटर सेवा शू څه ټایم چې کم دی دی په حکومت کې نو دی دا نعرہ والا چې یاره رات کو رات جو نا جب पेट्रोल का रेट बढ़ जाए तो वजीर आजम चोर है. इस टाइम कौन चोर है? زه به عوامو نه ریلیف ورکوم، زه به عوامو زه به خپلې کپړې خرڅوم. خپلې کپړې به خرڅوم، خو عوام به ویده شو. دې خو ځان له سوټونه نور هم واغسته، ځان ته ګاډي واغسته، ځان ته جهاز هم واغسته. جهاز یې ځان ته اخیستی دی، ګاډي یې اخیستی دي، پروټوکول یې دي، د هغې حتی د دې چې کوم سپي دي د هغې سپو چې کوم دی پېټرول فري دي، د میاشتې ورته 300-400 لیټره په ګاډو کې پېټرول شي. یو عوام چې کوم دی ځان له د 2 وختو روټۍ ډېر په مشکل وګټي او دی چې کوم دی که نه مریم میډم چې کوم دی ځان له په 10 ارب روپۍ جهاز واغستو. ډېره د افسوس خبره، دی ملک سمولو ته نه دي راغلي، دا د ملک خله دي، ملک لوټکولو له راغلي دي. پېټرول واچوه خو ما لا مزدوري نه ده کړې.
زه ګاډی باسم تاله به واپسي پیسې راوړم. نه تاسې خیر دی ګزاره کوه پلیز ما ته لږ پیسې کمې دې غریبانانو خو دې کې څه قصور نشته دی. دا چې کوم دی وزیر اعظم او پنجاب پوره مال راوړه وفاق حکومت چې کوم دی که نه چې څه ټایم دی په حکومت کې نه وو دی دا نعرہ والا کہ رات کو اگر پیٹرول کا ریٹ بڑھ جائے تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے. بے شک غواړي منګه دا ویل غواړو چې د سهار نه مې دا ګاډی راسره غریبي ده ما سره د تیلو پیسې نه وي د پمپ والا ته رالم ما دې کې ماله پیټرول واچوه زه مزدوري کوم نو تا ته زه پیسې راوړم. دا وایي چې موږ سره نیکان دا نه مني مهرباني وکړه ما ته خپلې پیسې راکړه. مزدور دی اچھا بس یې ورکوو به انشاءالله تعالی زه مزدوري وکړم نو تا ته زه پیسې راوړم دا خبره نشته دی. زه د لنډې لیر په غاړه اوسېږم او سهار نه زما ځای به ګرځم راګرځم باران دی زمونږ دا سپرلی نن د موټر سایکلو لږې کمې دي درې مې واړه واړه بچي دي یو مې ډبر دی هغه یې راولېږلم چې ته لاړ شه ته ګاډی وباسه له 100 روپۍ مزدوري وکړه زه راوتی یم باران د هغه شته تېل مې وخوړه باقي د تېلو پیسې هم ما سره نشته دی نو ما له تېل واچوه خیر دی زه واپسي مزدوري وکړم تا له زه پیسې راوړم. ګرانو کتونکو دا یو غریب پاکستانی شهري د دې فریاد تاسو واورېدو دی د کوره راووتو باران دی سورلی ورسره نشته مزدوري نه ده کړې دی د پمپ منیجر صاحب ته ریکویسټ وکړو چې خیر دی ماله پیټرول واچوه نو زم به بهر چې مزدوري وکړم واپس راشم تاله پیسې درکړم نو هغه غریب هم چې کوم دی منیجر دی مالک خو دی نه چې ده باندې اعتبار وکړي دا هم لارې لاروی دی خو ما خو دې نه مخکې ته وویل چې وزیر اعظم صاحب آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آپ نے کہا کہ میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور عوام کو ریلیف دوں گا. برائے مہربانی آپ کو میں کہہ رہا ہوں اپنے کپڑے مت بیچے خدا را اپنے کپڑے مت بیچے لیکن عوام سے یہ جو کپڑے ہیں یہ مت اتارے. آپ تو اس میں بھی جو ہے تلے ہوئے اب اس کے جو کپڑے ہیں وہ بھی آپ نکال رہے. آپ کم از کم یہ سوچے کہ پیٹرول 500 روپے لیٹر کون کہاں سے دے گا. اس کی مزدوری ہوگی زیادہ سے زیادہ 1000 روپے دیہڑی اس کی ہوگی 1000 روپے. اگر یہ 500 کا پیٹرول ڈال دے تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے گھر میں بچے ہوں گے کھانا پینا ہوگا اسپتال اس کے گھر میں جو بیوی بچے ہیں اس کے اسکول کے جو بچوں کی جو فیس ہے وہ کہاں سے دے گا. گھر کرایہ کا ہوگا بل ہوگا. مہربانی کرے تھوڑا سا رحم کرے اس عوام پر رحم کرے اللہ سے ڈرے کم از کم تھوڑا سا ان کو ریلیف دے دے تاکہ ان لوگوں کو بھی جو ہے نا سمجھ آ جائے کہ واقعی وزیر اعظم شہباز شریف نے یہی کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچوں گا عوام کو ریلیف دوں گا. تم کو جس څنګه تاسو ته مونږ وویل چې عوامو سره هم خبرې کوو مونږ عوامو سره هم خبرو کې کوشش وکړو چې د پیټرول چې څومره دا کسان ورکر کار کوي دې سره خبرې کوو خو دې وي چې مونږ ته اجازت نشته. خو بهرحال افسوس هم راځي چې دا دومره لوی بوج په عام عوام باندې ولې دی. دا ټول ګن روچتېږي هغه وایي نه وي چې کاڼې رابروځي نو د یتیم په سر رابروځي. نو اکثر زموږ په پاکستان کې چې کاڼې رابروځي د عام عوام د غریب عوام په سر رابروځي د کاروباري په سر رابروځي. باقي چې کوم دی که منسټران دي وزیران دي دا څومره لوی افسران دي د دې خو تنخوا هم جاري ده فری پیټرول فری ډیزل فری بنګلې بل نشته خوراک سکا کې فری دی چې دی په ټینشن کې دي دی له مسلې دي نو زه خو دا ریم چې دا عام عوام به دي به څه کوي. دا وه زموږ د نن ویډیو د نوې ویډیو سره به ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو. موږ له اجازت راکوئ د لوی الله بابا.